چې کوم مسلمان راځي جمع له په هر قدم یو حسنه اوچتېږي، یو نیکي لیکلی کېږي، دویم د ده ګناه معاف کېږي، درېیمه دا ده چې د دې درجه اوچتېږي. چې د چا کور لري دغه ثواب به ډېر زیاتي. مدینه منوره کې تاسو تللي وئ، الحمدلله د حرمینو زیارت ستاسو نصیب شوی دی. چې څوک شوقیان دي الله تعالی دې بیا بیا بوځي، ځکه دا د مسلمانانو د زندګۍ یوه ښکلا ده چې کله مونځ کوي، کله حج کوي، کله زکات ورکوي. دا د دین باغونه دي، دا هر یو خپله ذایقه لري او مزه لري او مؤمن ته خوشحالي میلاویږي. نو جامعه اسلامیه یونیورسټي چې جوړه شوې ده لرې ده، هلته د صحابه یو قبیله وه، ویل موږ کورونه جومات خواته راولو، زموږ کورونه لرې دي. پیغمبر علیه السلام ورته ویل ای بنو سلمو، خپله علاقه کې اوسېږئ، ستاسو کورونه لرې دي، خو تاسو چې جمع مانځله راځئ نو ستاسو قدمونه زیاتېږي. او قدمونه چې ډېرې ته وګوره چې د چا زر قدمه وي نو زر حسنات او زر ګناهونه معاف کېږي او زر درجې به د دې اوچتېږي. الله رب العالمین دې زمونږ داسې ایمان او یقین جوړ کړي چې دومره پاخه مؤمنانو چې دا خبرې زمونږ ستاسو په عمل کې راشي. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرامو ته وویل چې داسې عمل درته نه ښیم چې درجې به م اوچتېږي، ګناهونه به م رجېږي. ویل وښیه راته که نه. ویل یو د تکلیف په وخت کې کامل اودسونه کوئ، کامل درې ځله اینځئ، ښه سولوئ، احتیاط کوئ چې کوم ځای وچ پاتې نه شي. بل جومات ته قدمونه، بل د جمع مانځه پسې بلې جمع ته کېناستل، د مانځه په انتظار کېناستل چې بنده نیمه ګنټه مخکې راشي، پاو وخت مخکې راشي، دعاګانې کوي ځکه دا د قبلېدو وخت دی او د جمع په انتظار یي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي فذلکم الرباط، ای مسلمانانو د دې اعمالو دومره ثواب دی لکه یو مجاهد چې د اسلامي ملک په سرحد کې ولاړي او پیره کوي چې کافران اسلامي ملک باندې حمله ونه کړي او کافران یې رهي چې ګوره موږ بارډر ته راغلي یو، کیدای شي حمله در باندې وکړو. د هغه د بارډر د مجاهدینو چې څومره ثواب دی نو دومره ثواب د هغه چا ده چې دا اعمال کوي.